یا ته ښځه راته منده کړله په 12,000 روپۍ راسره ورسره خلاصه کړه ښه یا ته راته اوس راځه الله 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 شپېته مله خو مزل پسې وکړو ښه ورې څه ورغلم یا ته ښه مړۍ پخه ده تیاره ده شکشل یې مړۍ ده ته مړۍ څه وخوړله ښځه راله راته کېناستله کوم سړی دی دغه ده یا ته څه نومېږې ته زه خو په دا پنجابي کې ورته یم چې بادرخان یا بادرخانه نو ته واده کې مال و یا نو ته به ما وساتې مال ولې به دې نه وساتم ته د ما نه یې خوښ و په 12,000 و په 12,000 روپۍ زړه خولې ته د دې عمر څه ول 50 کالو پورته و زړه خولې ته دغه هر وی اته مې ورته اوس د ما د تا عمر سره یو رنګ ده دا به وکړو ته بیا زه بیا راګټم ته بیا راپخوې خو نه ته د څه کار والی یم نه زه د څه ګونډو د لګېدو والی یم هر وی یا ته دا خبرې م کړې وروره دغه اتې کله چې پښیمانه سو هغه بله ورځ راولاړ سو مې اتې مې ودبول څه چېرې به یې وجټۍ کړم خو ښځه مې د کار نه ده دا خو نه درکوي هغه زمان پې راته وویل چې دا کار به نه کړي دا ټکټر ورته خرڅ کړه روپۍ ډېرې ورته واخله په ګټه واخله خو پښتنه ښځه وکړه ښه دغه خو په دغه پیسو مې دا ولور خو کار نه ده ارام دی چې دا ولور خو ولور زه دا درته یم چې څوک 10 لکه خوري او 15 خوري بیا هم پرې جوړي دا خو یوه د جنت میوه ده الله پاک له جنت ته راوستې ده د ما وروره جان 400 کاله چې دغه جوړوله 400 کاله په دې باندې وخت تېر شوی ده هر وی نو څه دا یې وټکول 70,000 منه میوه ورته وټکوله دا سلاجت یو څه جوړ کړو ښه خبره دا هغه خو اوس حاجي صاحب مهرباني خو وکړه او سره چې د اسلام او د قرآن طریقې ته نو دا دومره ناجایز ده او دومره ناروا ده چې سود پرې ښه ده